Hello, welcome back to the AB English channel. زه به نن تاسو ته په دغه ویډیو کې د امازان په امازان باندې کار کولو طریقې وښیم چې په امازان باندې موږ په څو طریقو باندې کار کولی شو. ګورئ موږ سره چې کوم بیسیک طریقې دي د امازان هغه موږ سره درې دي. کوم دي؟ یو د موږ سره پرایویټ لیبل او کوم ته چې موږ پیل ویلی شو شارټ پیل پرایویټ لیبل. بل د موږ سره هولسیل او بله طریقه د موږ سره ډراپ شیپینګ. اوس پرایویټ لیبل څه ته وایي، هولسیل څه ته وایي او ډراپ شیپینګ څه ته وایي. دا درې طریقې دي چې د موږ سره مختلفې طریقې دي او غټې طریقې دي. ګوره پرایویټ لیبل خو دې ته وایي چې کله ته یو خپل برانډ جوړوي او په خپله یو پروډکټ تیاروي، خپل لیبل ورباندې لګوي، خپل لوګو ورباندې لګوي او هغه بیا په امازان باندې سیل کوي. یعنی داسې پروډکټس تاسو جوړوئ چې په هغه باندې یعنی هغه پهله په امازان کې نه خرڅوي یا نه خرڅیږي، چې یو نوی جدید پروډکټ وي او تاسو خپل لوګو خپل سټیکر ورباندې لګوئ، خپل لیبل ورباندې لګوئ او هغه بیا په امازان کې سیل کوئ، نو دې ته پرایویټ لیبل وایي. یعنی دا موږ سره یو برانډ شو، یعنی تاسو خپل یو برانډ پروډکټ تیاروئ، هغه که هر څه وي. اوس دا پرایویټ لیبل څوک کولی شي، څوک یې نشي کولی. پرایویټ لیبل چې کوم د موږ سره دا له موږ سره هر یو کس نشي کولی، یعنی هغه کس کوم چې شروعات کړی وي په امازان باندې او یا داسې لږ پیسې وي ورسره، هغه کس نشي کولی. ولې؟ پرایویټ لیبل باندې ډیره زیاته خرچه راځي. یعنی پرایویټ لیبل باندې ډیره خرچه راځي چې تاسو دغه کار کوئ، یعنی خپل برانډ جوړوئ او بیا هغه تاسو امازان ته مخکې کوئ، هغه باندې تاسو شیر کوئ، ایډز راولئ ورباندې، یعنی ډیره خرچه راځي ورباندې دې پرایویټ لیبل باندې. او بل د موږ سره هولسیل. اوس هولسیل څه ته وایي؟ هولسیل دې ته وایي، اصل کې هولسیل خو دې ته وایي چې لکه موږ دا عام ژوند کې چې کوم هولسیل وایو هغه خو دې ته وایي چې لکه هغه دوکاندار کوم چې سیز د درجن نه یا د پیکټ نه یا کاټن نه کم نه خرڅوي، یعنی یا یو پیس نه خرڅوي خو خپل درجن یا نیم درجن داسې خرڅوي، نو دې ته هولسیل وایي. خو په امازان کې هولسیل دې ته نه ویل کېږي. امازان کې هولسیل دې ته ویل کېږي، یعنی هولسیلر هغه کس ته ویل کېږي کوم چې له یو برانډ نه یو بل کس نه یو غټ کاروباري نه یو پروډکټ اخلي، یعنی هغه نه دا کس پروډکټ په درجنو اخلي، په کارټنو اخلي، یعنی زیات اخلي، د هولسیل په طریقه یې اخلي. خو دا کوم کس چې والي دا بیا مخکې یو دوه درې هم خرڅولی شي، نو دې ته هولسیل وایي. یعنی یو بل ټریډر نه به دی دا پروډکټ چې دی دا په درجنو کې اخلي، نیم درجنو کې، داسې زیات درجنو کې بیا اخلي، خو چې کله دی بیا خرڅوي نو دی بیا یو پیس هم خرڅولی شي، نو دې ته موږ هولسیلر وایو په امازان کې. او بل د موږ سره ډراپ شیپینګ. ډراپ شیپینګ اوس څه ته وایي؟ ډراپ شیپینګ چې دا موږ دې ته دغه رقم کاروبار دا چې تا ته یو کس اډر درکړي چې لکه دا پروډکټ مې پکار ده او هغه پروډکټ تا سره موجود نه وي. یو کس اډر درکړي یو ګاهک، خو پروډکټ تا سره موجود نه وي، ته هغه ته اوکې ورکړې چې سیده دا به زه درته ډیلیور کړم. هغې نه بعد بیا ته یو بل کس ته وایي چې دا پروډکټ ما ته راکړه، په ما باندې خرڅ کړه، نو تیل هغه نه فار اګزامپل په $500 والي او د مخکې ګاهک ته په 550 ورکوي، 540 ورکوي، یعنی ته خپل پرسنټ پکې وګټې، بلکې هغه پروډکټ تا سره موجود نه وي، تیل بل چا نه والي او بیا هغه ته ډیلیور کړي، نو دې ته ډراپ شیپینګ وایي. خو ډراپ شیپینګ کې ستاسو ته نقصان هم جوړېدلی شي. ولې؟ هسې نه چېرته تا ته کس امازان کې اډر درکړي او تاسو سره خو به پروډکټ موجود نه وي، نو تاسو هغه د ایبې نه یا والمارټ نه یا داسې نور پلیټفارم نه راوالئ او په هغه باندې خو بیا د هغه پلیټفارم سټیکر لیبل لګېدلی وي، نو بیا دا کس تاسو باندې کمپلین هم کولی شي او ستاسو اکاونټ خرابېدی شي، یعنی ختمېدی شي. نو دې درې وړو کې چې موږ کوم مخکې به ټاپک ووایو ورباندې هولسیل به کوو. دا هولسیل د بګینرز لپاره دی، کوم چې نوی شروعات کړی په امازان باندې د هغوی دپاره هولسیل صحیح ده، ځکه هولسیل اسان هم ده او خیر اسانه خو ټولې، خو لکه هولسیل باندې هر یو کس کار کولی شي. دې سره هولسیل چې ده هغه کې دومره پیسې هم نه لګي
او هر یو کس کار ورباندې چارو کولی شي. نو مخکې چې کوم کلاسونه راځي دا به ټول موږ هولسیل باندې وسیده چې هولسیل کار به موږ څنګه کوو، څنګه به پروډکټ هانټینګ کوو، یو پروډکټ به څنګه پیدا کوو، څنګه به سرچ کوو. نو مخکې چې کوم کورس دی دا به ټول موږ تفصیل سره کوو او دغه هولسیل باندې به ویډیوګانې جوړیږي، یعنی هر ټاپک به په هولسیل باندې وي. اوس که چېرته زه تاسو ته دغه یو خبره کومه، ګورئ دغه کلاسونه که دي چې کوم دي دا زه تاسو ته دا څومره د امازان کورس چې دا په 2 ویډیوز کې هم ټیچ کولی شم، په یوه ویډیو کې هم درته ښودلی شم د امازان مکمل کورس هر څه سره. خو هغه کې بیا ټایم ډېر زیات اخلي هغه ویډیو، یا به 10 ګنټې وي، یا به 8 ګنټې وي، یا به 12 ګنټې وي، نو هغه بیا ډېره لینتي ویډیو راځي. نو ځکه زه دا ویډیو شارټ درته جوړوم، یعنی کله 5 منټې کله 6 منټې شارټ کلاس دې دپاره درته حالم چې تاسو ذهن ورباندې کولاویږي او تاسو په اسانه سره زده کړه ورنه کوئ. امید لرم تاسو به د امازان په دغه طریقو پوه شوئ چې امازان کې موږ په څو طریقو باندې کار کوو. نو که چېرته په دې چینل باندې نوي یاستئ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او مخکې ضرور شیر کړئ او کمنټ کې تپوس کولی شئ چې څه پرابلم وي تاسو ته. See you next time in next video. Goodbye. Tata.